یو ضروري اعلان واورئ د روژې میاشت ولیدې شوه سبا حقه اولنۍ روژه ده یا الله ستا په لاک لاک شکر دی چې تا موږ ته د روژې دغه بختوره میاشت بیا را نصیب کړه ستا په لاک لاک شکر دی پروردګاره شکر الحمدلله شکر الحمدلله او کنه یار سبا روژه ده اصغره او ابصره تاسو هم کوشش وکړئ چې په دې روژه کې منځونه اودسونه عبادتونه ښه په پابندۍ سره وکړئ ښه مونږ به روژه نیسو ولې به نه نیسو روژه به خامخا نیسو اوس به څه کوو خو زمونږ څه مجبورۍ دي نو هغه به پکې خامخا کوو که څنګه هلکه داسې کار دی هلکه زه خو به پکې داسې کار کوم که نه چې روژه شي که نه نو د ورځې به خوب کوو او د شپې به هسې روژه چې ماته کړو که نه نو مو پلار په مخکې باسو اودس وکړو دغه له به د تراویح له لمبني هغه فرض نه یا څلور رکعاته چې هغه وکړو که نه بیا به په ورو ورو بار ته راوځو په دې پټو کې ابوساړې ولاړې دي که نه او بل باغونه هم ښه پاخه شوي دي د میوو هغه بل دا خبره چې 15 کیلو مال مې راوړی دی هغه به هم ملګرو باندې ویشل غواړي که نه او بل هغه میوې چې د شپې را شو کوو که نه هغه به بیا روژه ماتي په دې ټایم کې خرڅوو او نو څه به که نه او څه به کور کې ورکوو که څنګه او ما ورته هم یو پلانینګ جوړ کړی دی ما په دې بوزو کې خلک ډېر زیات وخت جنګ جګړې را سره کوي او ما ته خلک ټول معلوم دی نو په دې روژه کې به د بدل اخلم نو خلک به وایي چې زه روژه پې لګېدلې د دونه به ما ته څوک څه نه وایي عکس ته به وایي چې زه ما پې کا او د ورځې به خوبونه کوو او د شپې به خرامیتوبونه کوو ګوره اصغره او ابصره یوه خبره مې واورئ دا د روژې میاشت د الله پاک د طرف نه مونږ ته یو چانس را بخیل دي مونږ ته یو چانس راکوي چې مونږ الله پاک طرف ته رجوع شو عبادتونه وکړو منځونه اودسونه پابندۍ سره وکړو د قرآن پاک تلاوتونه وکړو کم خلک چې زمونږ نه خفه دی هغه معاف کړو او کم خلک چې زمونږ نه خفه دی هغو له لاړ شو هغو نه معافي وغواړو په دې کې ګناهونو طرف ته بالکل رجوع نه کوو بلکې دا د ګناهونو په ځای باندې مونږ په دې میاشت کې ثوابونو طرف ته عبادتونو طرف ته الله پاک چې په څه باندې خوشحالېږي هغې طرف ته رجوع وکړو دا خو د معافۍ میاشت ده د رحمتونو میاشت ده د نعمتونو میاشت ده او ګوره فرمایي که نه چې په دې روژه کې اخرنۍ 10 ورځې چې دي دا خصوصي د الله پاک د طرف نه د انسان لپاره یو داسې ګفت دی یو داسې تحفه ده چې الله پاک په دې کې یو شپه مقرر کړي چې هغه شپه د عبادت د سوري د لاندې قبول شوه نو د زرو زرو د میاشتو ثواب الله پاک په دې باندې ورکوي ګورئ که نه دا چانس مه ضایع کوئ دا 29 یا 30 ورځې دي دا به تېرې شي د اختر شپه به راشي تاسو ګورئ بیا که نه چا چې پابندۍ سره منځونه اودسونه عبادتونه کړي وي د هغوی مخونه به ځلیږي هسې به تا ته پته لګي چې دی سړي د دې روژې دا میاشت ښه پابندۍ سره تېره کړې ده او چا چې پکې غلط کارونه کړي دي غلاګانې پکې کړي دي چرس پوډر وغیره دا نشې تماشې نازیبه حرکات یې پکې کړي تاسو ګورئ د اختر په شپه باندې به د هغوی مخونه بې نوره وي د شکل نه به یې پته لګي چې د روژې یو عبادت هم سم نه دی کړی نو اصغره او ابصره که د 11 میاشتې تاسو په غلطو حرکاتو کې تېرې کړي دي نو د هغې د الله پاک نه معافي وغواړئ او دا میاشت ده دا یو چانس دی دا 10 ورځې به د سترګو په رپ کې وځي بیا به ارمان کوئ ما ستاسو خبرې واورېدې زه تاسو ته نصیحت کوم چې پلیز په خپله هم او نور ملګري هم د دغې نازیبه حرکاتو نه بچ کئ او په دې میاشت کې خصوصا الله پاک طرف ته رجوع شئ ځکه چې دا میاشت بیا بیا نه په نصیب کېږي هېڅ پته نه لګي چې را روانې روژې له بیا مونږ مړه یو او کو ژوندي یو مړه مشره ته هسې لګیا نو زمونږ خو هم خېټې دي که نه نو دې روژه کې نه جو بله روژه کې به بیا ګورو اوس دا خو داسې نه ده چې ګینې یو روژه ده نورو روژو کې به بیا روژې نیسو که نه
مړه بس دا ورشه ته بل ځای کې نصیحت کوه دا اوس خبره ده مشره ستا خبره خو صحیح ده خو موږ هلکان یو لا نو دې روژه کې روجې صحیح ونیسو کیدای شي بله کې بیا صحیح روجې ونیسو هغې کې بیا صحیح عبادتونه کوو صحیح روجې به ونیسو بس دغه نصیحت پوره دی بس ځه اوس ته خپل کار کوه بس زما تاسو ته دغه نصیحت دی چې الله پاک طرف ته رجوع شئ ځه اوس ښه ده یو ضروري اعلان واورئ د اختر میاشت ولیدې شوه سبا وړوکی اختر دی د اختر اعلان یې وکړو سبا اختر دی یوه میاشت دغه شان تېره شوه په موږ باندې بدعملۍ نازیبا حرکات اغلاګانې دې موږ له څه وکړو الټه نقصانونه یې راله وکړو بدنام شو مو پلار مو هم بدنام کړه دا موږ څه وکړو یار مشر صحیح خبره کړې وه یار دا اوس ګوره د اختر شپه راله 10 ورځې تېرې شوې هم پکې نه مونځ وکړو نه هم پکې اودس وکړو هسې تېرې شوې وهل ټکول هم پکې هم وکړل په خپل هم وشرمېدو خپل خاندان هم پکې هم وشرمو غلاګانې هم پکې وکړې دا مو څونه غلطي وکړه دا یې مشر په خبرو مو عمل کړی دی چې سبا به زموږ ښکلی اختر وکړه ما ته خو ځان ډېر زیات سپک ښکاري زه به ډېر زیات بدعملی یم څومره غلط کار موږ وکړو څومره ښکلې میاشت شوه هسې تېره شوه یا الله ته ما معاف کړي یا الله ته ما معاف کړي هاي 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 ډېر غټ افسوس کوم ډېر غټ افسوس کوم ستاسو د دې افسوس نه او ستاسو د دې خفګان نه اوس څه مطلب ټیک یوه میاشت مخکې ما تاسو ته ویلو چې د روژې میاشت راغله الله پاک طرف ته رجوع شئ د خپلو ګناهونو معافي وغواړئ نازیبا حرکات مه کوئ نن یو بل ته ژاړئ او خفه یئ او دلګیر یئ او افسوس کوئ چې زموږ نه روژه سې لاړه ما تاسو ته نصیحت کړی چې پلیز الله پاک طرف ته رجوع شئ خو تاسو هغه خبره نه منله نن د اختر شپه ده زه یوه خبره ډېر په افسوس سره کوم زه زبرګ خو نه یم خو صرف اندازه لګوم او بخښنې سره دا خبره کوم چې تاسو خپل مخونو ته مو ګورئ چې ستاسو د مخونو نه نن څه معلومیږي څومره بدبخته یې تاسو ستاسو د مخونو ته په خپل وګورئ چې په دې څه لیکلي د بدبختۍ او د ګناهونو لیکل پې شوي او هغه خلک هم وګوره چا چې په پابندۍ سره روژه تېره کړې ده عبادتونه یې پکې کړي دي او به سبا د اختر په ورځ باندې یو بل سره میلاویږي خوشحالیانې به مناوئ یو بل سره به مبارکیانې شریکوي او د الله پاک د طرف نه به ورته انعامات میلاویږي او تاسو بدبخته چې زما په نصیحتو م عمل نه کوو هغه میاشت د سترګو په رپ کې تېره شوه تاسو ولې ځان سره دا زیاتی وکړو ولې هم دونه ظلم وکړو داسې مه کوئ اوس هم تاسو له الله پاک یو چانس بل درکوي چې را روان ژوند د الله پاک جل جلاله په حکم او د پیغمبر علیه صلات وسلام په طریقو باندې تېر کوي او که بیا درته دغه روژه نصیب شوه نو پکار ده چې تاسو ډېر په صدق سره او د زړه نه دغه روژه ونیسئ او عبادتونه پکې وکئ او په کم عبادت چې الله پاک خوشحالېږي هغه پکې په عملي توګه باندې وکئ مشره تا بالکل ټیک ویلو موږ بالکل پوه نه شو اوس څه پته لګي موږ ته الله پاک نور چانس راکړي یا نه زه خو د اوس نه توبه وباسم زما ته د توبه ده یا الله زما ته د توبه ده یا الله زموږ ته د توبه ده زموږ ته د توبه ده بیا به داسې نه کوو सहर बरकतों भरे इफ्तार ये रहमतों में आए हुए दरो दीवार ये ज़ौक़ शौक़ से भरपूर रोज़े